अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। په سٹار کلیک چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله د ژوند په مزو کې به عزتمندو. یوه بله افسوسناکه واقعه رامخته شوې ده په کویټه زوب کې. یو مشهور کامیډي مزاحیه ټیک ټاکر هاشم خان د ګاډي په اکسیډنټ کې ډیر بې دردۍ سره شهید شو. اکسیډنټ یې څنګه وکړو، څه سره اکسیډنټ وکړو او دا پکې شهید څنګه شو، راځئ عزتمندو د دې واقعې ټول معلومات دې ویډیو کې وګورئ. ویډیو اخره پورې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. د ویډیو کتونه مخکې زموږ د چینل محل ضروري سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالی نشان خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. عزتمندو مشهور ټیک ټاکر هاشم خان د ګاډي په اکسیډنټ کې ډیر بې دردۍ سره شهید شو. هاشم خان د کویټې اوسیدونکی و، کویټې سره تعلق لرو. په ټیک ټاک کې ډیر زیات مشهور و، مزاحیه ویډیوګانې به سازولې. هاشم خان یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لرو، ډیر ذهین هلک و. دغه رنګ په دغه خپله غریبۍ کې خپل تعلیم سر ته رسولی و. هغه هاشم خان نن د دې فاني دنیا نه لاړی. هاشم خان په خپل ګاډي کې شهید شو. په خپل ګاډي کې اکسیډنټ وکړو، د بل ګاډي سره جنګولی دی. د هاشم خان په مرګ باندې د کویټې ټولو خلکو د غم اظهار وکړو. هاشم خان ډیر خوش اخلاقه هلک و. عزتمندو هاشم خان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې الله پاک یې مغفرت نصیب کړي او کور والو د زړه صبر ورکړي. عزتمندو په ګاډي چلولو کې ډیر زیات احتیاط کوئ. مرګ حق دی، هر یو کس به مري، خو تاسو هم خپل احتیاط کوئ. عزتمندو دا وه زموږ د دې وخت نوې معلوماتي ویډیو. که چېرې زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ د چینل محل ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټالی نشان خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.